د مسلمانانو دپاره جنگ پکارو چې ببري مسجد هغوی شهید کړو منظر یې ورباندې جوړ کله چې یو دله سړی در باندې سترګې را وباسي او غلی شو ورته هغه درنه داسې سپېړه وباسي او تا ورته داسې خیر خو هغه وایي زه سړی ښه بېکاره دی بیا درته سوک درکوي نه چې هغه داسې وکړه بس لاس ورته برابر کا او دا شونډانې ووخه چې ته پته ولګېږي که زمونږ د عربو مسلمانان د فلسطین په مسلمانانو باندې را یو شوی وی نن به په زرګونو فلسطینیان نه شهیدان کېدل عرب وی د دوی خپل کار دی عجم وی دا د عربو کار دی حال دا چې رسول الله وی چې مسلمان د مسلمان دپاره یو وجود دی عرب دی که عجم دی روسان د هغوی اتحاد چې ړنګ شو دې کې ټول مسلمانان یو وګورئ عربو عجمو ټولو په یوه خوله ویل چې د روس خلاف جهاد څه شی دی فرض دی نو چې جهاد فرض شو هغوی نیست او نابود شو دا یوازې افغانانو ګوره نه دي شړلي د ټول امت ورسره پوره اتحادو ټول امت شاته ولاړو نن که فلسطین شاته دا عرب ولاړ وی دا عجم ولاړ وی اسرائیل به داسې ظلمونه نه کولی نن زه د ټول ملک لیډرانو ته ویم چې دا دوکانونه هم بند کړئ دا ډوک بوک هم بند کړئ یو شی یو اتحاد یو اتفاق یو آواز نن مودي چې هغه سترګې برندی پکار دی چې هر مسلمان سترګې ور برندې کړي هر مسلمان جواب ورکړي نن زما چې کوم مسلمانان شهیدان کیږي دا به نه وي چې دا خو هلته وشو کشمیر کې شهیدان شو پنجاب کې شهیدان شو نه هر ځای چې مسلمان شهید کیږي دا زما بچی دی